د پښتو ادب زده کوونکي او خاص کر پښتو ادب سره مینه لرونکي او پښتو ادب طالب علمان، سکالران او پی ایچ ډي ډاکټران ټولو ته سلامونه او احترامات. زما د ډیر وخت نه دا فکر و چې زه پښتو ادب کې په جدیدیت او ما بعد جدیدیت خبره وکړم او هغه خبره داسې چې په تحقیقي بنیاد وي. اگر چې زه دا منم چې زمونږ ریسرچران، زمونږ چې څومره محققین دي هغوی په دې موضوعاتو لیکل کړي دي، خو بیا هم ماته دا ښکاره کېده چې دې کې څه داسې کمی دي چې دغه لفظونه مونږ خلط ملط کړي دي. نو زه اول دا کوشش کوم چې دغه کوم اصطلاحات دي جدید دغه شان جدید صورتي حال، دغه اصطلاحات لږ د دې وضاحت په کوم ته چې په انګریزي ژبه کې ماډرن او دغه شان ماډرنیټي، ماډرنایزیشن او ماډرنیزم. نو ما دا ښه وګڼله چې زه دا ښکاره کړم چې که چېرې موږ دغه څلور اصطلاحات راوالو نو دې کې ماډرن، ماډرنیټي، ماډرنایزیشن دا درې ځان له اصطلاحات دي او دې کې یو چې دی چې هغې ته موږ ماډرنیزم وایو. دغه ماډرنیزم چې دی دغه اصل کې هغه تحریک دی کوم چې ادبي نړۍ او دغه شان نوره نړۍ که هغه غیر ادبي ده چې هغه یې ډېره زیاته متاثره کړې ده. نو په مغربي نړۍ کې د دې شروعات دغه په 1890 کې کېږي او د دویم جنګ عظیم نړیوال جنګ په خاتمې دا سر ته رسي 1945 کې. نو دا ټوله چې څومره دورانیه ده دا تقریبا دغه 50 کاله جوړیږي. دغه شانه په پښتو کې د دې شروعات ما چې کوم زما ریسرچ ټاپک دی او پښتو فکشن کې جدیدیت او ما بعد جدیدیت، په دې زما پی ایچ ډي وه. نو ما هغې کې کوشش دا وکړو چې زه دا هر څه بیل بیل کړم چې د پښتو ادبو سکالران، طالب علمان چې دوی ته هیڅ قسم دا مشکلات بیا پیدا نشي. نو زه اوس راځم د دې وضاحت تاسو ته ښه په هغه طریقه او په تحقیقي بنیاد کوم جدیدیت او ما بعد جدیدیت دغه مسله نه وي. جدیدیت، ماډرنیزم، جدید، ماډرن، جدت، ماډرنیټي، جدید کېدل، ماډرنایزیشن. دا اصطلاحات چې څومره په انګریزي ادب، اردو ادب یا اوس چې په پښتو ادب کې د دې اطلاق کېږي، د دې د نومونو د یو شانوالي تړون سره دا یو شیز نه دی. دې مطلب دا شو چې جدید، ماډرن، جدت، ماډرنیټي، جدید کېدل، ماډرنایزیشن دا ځان له شیزونه دي او جدیدیت ځان له پوره یو ادبي تحریک دی. د نومونو د یو شانوالي په وجه دا یو شی نه دی بلکې دا مختلف معنی او مختلف مفهوم لري. جدیدیت تحریک د ایجاداتو او انکشافاتو تحریک وو. په ادبي حواله جدیدیت د کلاسیک، رومانیت، حیات پسندی او حقیقت نگاری نه پس منځ ته راغلو. جدیدیت تحریک د جذبې، عقل، منطق او خیال په ځای د تجربیت په بنیاد د اقدارو او اوصافو ترجمانی کوي. کلاسیک د عقل او منطق مطلب انټیلیکټ اینڈ لاجک په زور د دلیل په بنیاد تشریحات راوړي. رومانیت یو خاص تحریک وو چې د تصوراتو او جذباتو مطلب امیجینیشنز اینڈ ایموشن په زور یې د سیزونو تشریحات کولو. مگر جدیدیت تحریک کې محض د تجربیت مطلب امپیریسزم
په نتیجه کې د اوصاف او اقدارو تشریحات کیږي. د دینه د ښکاره ده چې عقل خام کیدی شي مګر تجربیت خالص او ساینسي پروجیکټ دی. د جدیدیت ټول رجحانات ساینټیفیک یعنی ساینسي دي. د دین وړاندې تحریکونو رجحانات غیر ساینسي وو او د ساینس نه زیات آرټس طرف ته مایل وو. در اصل آرټس د اساطیرو کلتور او جادو سره تړلي سیزونو باندې یقین لري مګر ساينس د دې برعکس په مشاهداتو او نتیجو یقین لري. عقل او منطق د تجربیت په ضد کې دي شي. د دې مطلب اگرچه په طبي شکل کې نشي ورکولای مګر تجربه د یوې مفکورې تیوري یا نظریاتي متصادم کېدی شي. البته دا ښکاره ده چې د آرټ سختیات د ساینس سختیاتونه مختلف دي. ماډرن جدید یو رجحان دی. ماډرنایزیشن جدید کېدل یو ارتقائی عمل دی. ماډرنیټي جدید صورتحال یو حالت دی. ماډرنزم جدیدیت ادبی تنقیدی تحریک ہے. د فکشن اصطلاحی معنوں کی ماڈرن جدید یا مجرد واقعاتی عمل خائی. ماڈرن جدید د جدید پمانوں کی راضی. ماڈرنائزیشن جدید کی دل د سیزنو نوی کولو توائی. دا ارتقائی عمل دے. د انسان د ژوند د ماډرنایزیشن جدید کی دل عمل سرا پرمختګ کوي. ماډرنیټي جدید صورتحال په کوم حالت کې چې کوم سیز په سکرپټ کې راشي هغه ماډرنیټي حالت وي. ماډرنیټي جدید لیک زمانی سنکرونیک عمل دی. آرٹس په غیر ساینسي مفکورو عمل جاری وساری ساتي مګر ساینسي سختیات د تجربیت نه پس هغه عمل باطل ګڼي کوم چې نتیجه نه ورکوي. په ادبي حواله د جدیدیت پوری سختیات د مرکز مایل آینه‌دار دي. مطلب دوی ته مرکزی حیثیت حاصل لے مگر د جدیدیت نه پس ما با جدیدیت تحریک د مرکز نه د ګریز تحریک ته. په جدیدیت کې لاګو سنټریزم مرکزیت حوی شکل لري. د جدیدیت تحریک د کلاسیک رومانیت او حیات پسندۍ تحریکونو سره د اصلاحاتو په بنیاد هیڅ هم شریک نه لري. نه دلته کې مونږ په دې خبره پوهیږو چې د هر ادبي تحریک خپل خپل اصطلاحات دي. دغه اصطلاحات د یو تحریک بل تحریک سره یو ځای نشي کېدی. اوس به مونږ دې ته راشو چې کوم شیزونه دي چې هغه په جدیدیت کې نه دي. ها بالکل دا ښکاره خبره ده چې فولکلوري او دین علاوه اساطیری او کلاسیکی شیزونه دا په جدیدیت کې د جدیدیت تحریک برخه نه ده. یوه خبره کومه چې جدیدیت د فولکلور او کلاسیک نه جدا کوي هغه زما په خیال زما د ریسرچ مطابق هغه د ایزرا پونډ د ډیکیډنس اصطلاح ده. ایزرا پونډ چې یو ډیر ښه شاعر او امریکایي سره تعلق دی نو هغه وایي چې د ډیکیډنس مطلب زما دلته تنزل دی. مطلب چې کله په ادب کې تنزل راغی نو بیا هغه قدیم شیزونه چې کوم دي کنه هغه مونږ جدید سره نشو تړلی. نو مطلب د دې دا دی چې په فولکلور کلاسیک او اساطیري شیزونو کې تنزل راغلی دی. نه باید چې اوس دې دپاره نوي اصطلاحات او نوي موضوعات راوړلی شي. نه هغه شیزونه کومو کې چې نوي موضوعات راوړلی شوي دي هغې ته مونږ جدیدیت وایو. او په دې ویډیو کې چې څومره اصطلاحات دي هغه ما دلته تقریبا ټول راوړي دي هغه تاسو لیدی شئ. د جدیدیت افاقی اصطلاحات دا هغه اصطلاحاتی کوم چې
په جدیدیت تحریکی په ټوله نړۍ کې د دې اطلاق شوی دی. په دې کې حیوانیت پرستی، انیمالیزم، کمیونسټي نظام، نو آبادیاتی نظام، کلونیالیزم، سرمایه‌دارانه نظام، کپیټالیزم، شعوریت، کانشسنس، کنسټرکټیویزم، تعمیریت، ډاډیزم، ډیکیډنس، ایگزیستنشلیزم، وجودیت، اظهاریت، ایکسپریشنزم، آزاد نظم، فری ورس، فیوچرزم، مستقبل پرستی، آڈیوگرامک طریقہ، امیجسٹس، نیو ہیومنزم، پایلون شعراء، ضمیر لیک، علامت نگاری، الٹرائزم، ووٹیسزم، کیوبزم، جمہوریت، انتہا پسندی، بنسٹ پالانه نظام، فاویزم، نوری ژبې، انٹی سیمیټیزم، انٹی جوډیزم، یهودیانو ضد، انسان دوستی، هیومنزم، قومیت، نیشنلزم، رجعیت، قنوتیت، استعماریت، فطرت نگاری، مارکسزم، لیننزم، سوشلزم، سیکولرزم، طرحگاری، اساطیر، نرگسیت، جنسیت، پسی تاثریت، پایلون شعراء، اسلوبیات، سپریمٹزم، قبائلی نظام دا پکې شامل دي. جی درمنو اوریدونکو، د ایزراپون ډیکیډن اصطلاح کومونږ د تنزل یا انحطاط په معنو کې واخلو، نو د دې تشریح داسې کیدی شي چې ادب کې تنزل هغه وخت شروع شي کله چې په زړو اصنافو کې مسلسل تشکیلات کیږي. د جدیدیت ضرورت ځکه پیښ شو چې په زړو اصنافو تشکیلاتو کې ادیبانو او لوستونکو ته څه خاص په نظر نه راتلو او لیکوالانو او لوستونکو ته د دې خبرې اشد ضرورت پیښ شو چې د ادب زاویې نورې هم کیدی شي. ډیکیډنس کومونږ د بوسیدګۍ په معنو کې واخلو، نو د دې نه دا مطلب اخذ کیدی شي چې زړه اصنافو د بوسیدګۍ سره مخامخ دي او د دې په ځای نور نوي اصناف راوړل د وخت ضرورت دی. په دې ادبي تحریکي د تجربیت په بنیاد تشکیلات کیږي. د جدیدیت د تیرو ادبي تحریکونو رد نه کوي، مګر په نوو زاویو، اصنافو او اصطلاحاتو تشکیلات راوړي دي. جدیدیت تحریک کې هغه افکار او تصورات شامل دي د کومو بنیاد چې په مرکزیت او تجربیت ایښی شوی دی. په پښتو ادب کې اگر چې ډیرو لیکوالانو په جدیدیت لیکل کړي دي، خو زما د تحقیق د مخه چې ما کوم ډیر اتنټیک یا ریلیونټ کتلی دي، نه په هغو کې زه یو نوم راوړم د ډاکټر ضیاءالدین زیور صاحب. ډاکټر ضیاءالدین زیور د عهد په حواله وړومبی لیکوال دی چې د جدیدیت تحریک اصطلاحات راوړي. د ډاکټر ضیاءالدین زیور د پښتو اصطلاحاتي قاموس د سختیاتو یو شکل دی چې ټول په ټوله په مجموعي توګه تقریبا په دې کې 200 ادبي اصطلاحات راوړل شوي دي. په دې اصطلاحاتو کې تقریبا زما د ریسرچ په بنیاد چې ما کوم وضع کړي دي په هغه کې تقریبا 18 اصطلاحات د جدیدیت تحریک اصطلاحات دي. د دې نه علاوه نور ټول د کلاسیک دور اصطلاحات ما ته ښکاري.
ازرا پوند د مغرب د جدیدیت هغه سرخیل دی چې د ډیکیډنس اصطلاح راوړې ده. ډیکیډنس کې هغه د تنزل او انحطاط خبره کوي چې مغربي ادب کې د زړو موضوعاتو لکه بلا ادب د تنزل ښکار دی. جدیدیت د ورورولۍ په ځای ځانګړتوب، د مذهب په ځای اقلیت، د روحانیت په ځای مادیت، د ما بعد طبیعت په ځای ساینس ته فوقیت ورکوي. جدیدیت تحریک انسان او انسانیت ته مرکزی حیثیت ورکوي. ازرا پوند د مغرب د جدیدیت تحریک په سرخیلانو کې شمارل شي، بلکې دا د دې بنیادي خودونکو کې راځي. ازرا ویسټن لومس پوند د پوره نوم دی دا 1815 نه واخلا تر 1902 پورې په شاعرۍ کې د امریکي د جدیدیت تحریک مشهور شاعر او نقاد شمارل شي. مغرب کې د جدیدیت سرخیلان آیرلینڈ جیمز جویس، ویلیام بٹلر ییٹس، سیموئل بیکٹ. انگلستان ورجینا وولف، ای ایم فاسٹر، ڈیلن تومس، ڈی ایچ لارنس. فرانس مارسل پروسٹ، ژان پال سارتھی، آلبرٹ سکیمس، پاول الوارد. آلمان جرمنی رینر ماریا رلیک، تومس مین، هرمن هسه. نور یورپی لیکوالان فرانس کافکا، لویگی پیرانډیلو. جنوبی امریکا جارج لوئس، بورجین. یو ایس اے نثر کی ہیمنگوے دے، فالکنز، فیٹری جیرالٹ، کیترین اینی پورٹر، ڈیش ہیمٹ، خدای بخلی، ہنری جیمز، پال لورنس ڈمبر، زورا نیل، ہوسٹن، ڈی جونا بیمز، پیٹریشا ہائی سمیت، جین ټومر. پښتو ادب کې چې څومره زمونږ مشران لیکوالان دي کومو چې په جدیدیت کار کړی دی هغوی ټولو ته مونږ ډیر احترام لرو. به هر حال زما د تحقیق په حواله چې زه څومره کسان پیژنم، اگر چې د پښتو ادب ډیر ویډ دی، ډیر خور دی، خو بیا هم پښتو ادب کې د فکشن نه علاوه په نورو علومو کې د جدیدیت اثار په نظر راځي. او دغه شان د فکشن هم خپل کسان دي چې هغه ما دلته راوړي دي د هغوی نومونه. پښتو منظوم ادب کې د جدیدیت بشپړ لیکونه شوي دي. په دې حواله د عبدالرحیم روغانی، امجد شهزاد، فیصل فاران، ممتاز اورکزی، سعود بنگش، عبدالغفور لیوال، عبدالباری جهانی او دغه شان او داسې نور ډیر بېشمار لیکونکي دي چې هغوی بالکل که په کمیونیسټي نظام لیکونه کړي دي، که په سوشلیزم لیکونه کړي دي، که په ډیموکراسي کړي دي، او که داسې په دې سرمایه‌دارانه نظام لیکونه کړي دي دلته راوړي دي، نو دا ټول په جدیدیت کې شمار دي. یاد لیکوالان د جدیدیت تحریک سره پورا آشنا دي. دا لیکوالان د تجربیت په بنیاد لیکونه کوي چې د جدیدیت تحریک مرکزی نقطه ده. پښتو ادب کې د جدیدیت سرخیلان ماسٹر عبدالکریم، قلندر مومن، ڈاکٹر زیوردین زیور، ایوب صابر، زیتون بانو، حمزه شینواری، مهدی شاه، اشرف حسین. اگر چې دا مونږ داسې کټګرایز نشو کولی، دې کسانو شمیره ډیره ده، خو به هر حال دا ما پکې یو څو د نمونې دپاره راغستې دي. د ژبپوهنې په علم کې د مجاور احمد زیار، صدیق الله رشتین، ډاکټر نصر الله جان وزیر، ډاکټر بشرا اکرام او دغه شان ادب، تنقید او فکر پروفیسر ربنواز مایل، ادبي تیوري
ډاکټر سید محی الدین هاشمی، ادبی کارکتنه ډاکټر سید محی الدین هاشمی، تهذیب څېړنه او کارکتنه قیصر افریدی، او د کارکتنې اصطلاحات ډاکټر نصیب الله سیماب، سیاسی فلسفه څه شی دی شریف الله دوست، ادب و سیاست او امن عصمت الله ظهیر، دغه شان ژبپوهنې نمونې رحمان الله کانې، ادبي ګرویګنې حبیب الله رفیع، شعري سمبولونه عبدالغفور لیوال، پښتو عروض درویش دورانی، زرکاڼی مشتاق مجروح یوسفزی، تنقید په پښتو کې ډاکټر حنیف خلیل، تنقیق سمیع الدین ارمان، او فلسفه محمد نادر ایوبی او داسې نور ډیر شامل دي. جدیدیت تحریک مغرب 1890 واخلا تر 1945 تقریبا 50 کالونه پښتو ادب 1940 واخلا تر 2001 پورې تقریبا 50 کالونه جوړیږي. اوس زه په آخري یو څو لفظونو دا ویډیو ختمول غواړم چې د دې ویډیو زما بنیادی مقصد دا دی چې پښتو ادب کې کدا دور یا د اصطلاحاتو په حواله د چا په ذهن کې څه سوچ فکر وي یا د هغوی په ذهن کې مطلب دا شیز واضح نه و، نو زه دا پوره یقین سره ویلی شم چې د دې تحریک کوم لیکونه چې ما دلته راوړو خصوصا کوم اصطلاحات چې ما راوړي دي او دلته ما په دې کې یو پورا کوم چارټ تاسو ته راوړی دی، د دې اصطلاحاتو په بنیاد زه دا ویلی شم چې انشاءالله د جدیدیت تحریک پورا وضاحت به ممکن شوی وي زما د حده پورې. اوس کوم لیکونه چې د دې اصطلاحاتو په بنیاد شوي دي نو موږ بالکل صفا او خو کره ویلی شو چې دا د جدیدیت لیکونه دي، او کوم لیکونه چې یا فولکلوري دي یا کلاسیکي دي او یا دغه شان اساطیري دي، نه هغه ته موږ د جدیدیت اصطلاحات یا د جدیدیت برخه نشو ویلی.